څنګه ښه تیار موټرسایکل په لاس راغی زما خیال چې قسمت مو کار وکړي. ښه تیاره ګاډۍ ده. عجبه ښه تنکي واښه دی. غوا به سمه په مړه سي او زګۍ به دی پۍ راکوي. بیا به غوا له واښه نه پرېوځي چې خالي یې وار زما لاس پر برابر سي. دوی سوی څه دی لږ له هغه خواته تللی وای بیخي رانږدې دی او کنه پسې خوشي. مسلمانانو ورونو یو ضروري اعلان واورئ. ګل خان وفات سوی دی د ګل خیر اکا زوی. ماپښین پر 3 بجې به یې د جنازې لمونځ د ګټې په هدیره کې ادا کېږي. هی بیا څنګه مړ سو د دې ښه جګ جوړ دی. هی مرګ څونه بې باوره شی دی. احتمال هم راتلی شي. پروا نازک لکه ملونې وژغې د ملونې وژغېدمه. ای تنکي واښه که غوا له ورلل غوا به دی په ترپو کې. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه سې حاجي صاحب. ستړی مه سې ورور. په خیر یې؟ څنګه یې؟ ستا څه حال دی؟ خیر دی. ته ښه یې؟ جوړ یې؟ شکر الحمدلله. هغه پښتانه یې متل د اورېدلی دي یی مال خوندي که همسایه مه غل کوه. څه مطلب؟ په یوه شو نه اوس غل شومه؟ یا حاجي صاحب غل د خدای مه که. علمه دا درته ویل دا موټرسایکل د ډېر بې ځایه درولی وي د یو چا به هوا ورته وسي درځبوبې سي ته به بې موټرسایکله سي دوی به بې امانه سي. خپل مال خوندي کوه. و وروره دا د ښه خبره راته وکړه خو ما هم ډېر لرې نه دی درولی رانږدې دی. بس خیال پر ساته حاجي صاحب. دغه سړي خوارکي ښه راته وویل نن سبا خل دا رنګه دی د سړي له پښو چپلي کې هم کاږي. پام به پر کوم.